बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोल पश्तून काम ताला की मरवत ता अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ज यो नन 5.5 साल बाद यो ऐलान तर तकाऊं टोल रियासत ते वाली हुकूमत ते वाली और टोल पश्तून काम दे दा ऐलान वाली چې کچېرې د موزا مروت کانال چې کومې 1 ارب روپۍ ټول یو تحریک پاره کړې وې او تحریک دا فیصله کړې وه حکومت سره 3 وار چې دا به دریای کورم نه برانډین ته لار په جوړېږي، ځکه چې برانډین ته لار نه وي چې اوبه ورته راځي، بیا به مروت کانال څرنګه چلېږي. نو اوس د ده مروت قوم او د مروت خاورې غداران لګیا دي دا 1 ارب روپۍ دلته مروت کانال نیر ته راړوي، بیا خپلو ایجنټانو دلالانو چمچو ته ټیکې ورکوي، بیا خوري، بیا به دا دوزخ په ډکوي. الله دې هغې دنیا چې همیشه دپاره دوزخ ته واچوي او په دې دنیا دې خدای پاک په دې ګېډې کې داسې چینجي وکړي، داسې کینسر دې الله په ولګوي چې په کټ پروت یې وینې ورنه بیا شي. امین. دا اعلان مې بیا وار وه، بیا یې وار وه، بیا یې وار وه، ریاسته حکومته پښتون قومه چې دا د موزه تحریک دا 100 کروڑه 1 ارب روپۍ دغه نیر ته دا تر واړوي او هغه دریای کورم نه برانډین ته لار نه په جوړوي. نو موږ مکمل بغاوت اعلان ده، دغه ټیم مو بغاوت اعلان ده او داسې بغاوت اعلان ده چې خپل ځانونه به تر باندې مړو، بچیان به تر باندې مړو او چې دغه 3 قومو مروت قوم، بیتنی قوم او وزیر قوم دغه قوم چې کوم بچی یا نوجوان او بوډا او په تور سره چې غیرتي او ایمانی دا به ټول موږ ځانونه شهیدان کوو تر باندې. دا موږ اعلان ده، ریاست ته واروي، حکومت ته واروي، ټول پښتون قام دی واروي. پښتون قام ته وایم چې 5 کاله 5.5 سال موږ په روډو او په درمو په احتجاجو او په جیلو چې تیر کړ، هر سر باندې وسله ګاړو ته مو دماکې وسلې په چې شهیدان سدو، خودکشر باندې وسلې په چې شهیدان زخمیان سدو، ډرونر باندې وسلې دنیا ټول تکلیفونه، مصیبتونه، نقصانونه ورته ورسېدل په دغو خړو اوبو په مروت کانال باندې. او دې بعده موږ ته دا 1 ارب روپۍ پولیو راکړې دي چې کوم پولیو انیشیټیو ده، پولیو پروګرام ده، ځکه چې دلته به پولیو بند وه، هر وخت په پولیو بایکاټ و. نو دا 1 ارب روپۍ یې ورکړې دي مرکز ته، مرکز راوړلې دي صوبې ته پرتې دي. دغه کار پاره دریای کورم نه تر برانډین پورې لارې جوړول، دغه کار پاره دا پیسې ریلیز سوي دي. نو اوس د دغه مروت قوم او د مروت خاورې هغه غداران چې هغه انګریزانو سپي بیا لمبول، انګریزانو ته بیا بوټان پالشتول، انګریزانو ته بیا چلمانډه کول، انګریزانو ته بیا اسپ نوکان تیارول، اسپ بیا ورته تیارولې، هغه د سور انګریز هغه غداران د مروت قوم خانان سیف الله برادران لګیا دي او دا 1 ارب روپۍ
خپلو ایجنټانو دلالانو چمچو ګېډو ته واچوي چې د دریای کورن نه برانډیم ته کومه لار ده چې دا همیشه دپاره پاته سي برانډیم ته به اوبو لار نه وي نو برانډیم چې به اوبه نه وي نو مروت کانال به ختم سي لکه څرنګه چې 28 کاله بند کړی و 28 سال دا نیر بند کړی و مروت کانال دا دغه غداران دا سیف الله برادران بند کړی و دا داسې رڼا روز ده لکه د لمر چې سبا مولا دالې خیزي مشام هلته ډوبېږي دا خبره داسې صفا ده او دا ټول بچیان نوجوانان بوډاګان او کورو چې تور سره دا خبره داسې مني لکه خدای چې یو دا محمد صلی الله علیه وسلم اخري پیغمبر ده سوا د دغه دلالانو ایجنټانو چمچونه ځکه چې دغه خدایان دغه سیف الله برادران دي د پاسه قوه اسمانو او مځکو وال چې کوم وحده الله شریک خدای ده دا نه مني دغه خدایان مني دغه داران نو شمال خانه دا پښتون قام دې دا خبره واوري چې سبا مو څوک رانهي نه بغاوت وکړي موږ بغاوت ځکه کوو چې موږ روزي رزق بل وسیله نشته نه مو کاروبار سته نه مو روزګار سته نه مو بچیانو تعلیمونه کړي دي که بچا تعلیمونه کړي دي بیا نوکریانو نشته هیڅ طریقه مو نشته نو موږ صرف او صرف روزي رزق دغه طریقه دا یوه لار ده چې موږ دا خاوره دا وطن آبادي او موږ دا کوم شل کرناله وطن نه ځکه مو ده چې دلته آبادی به دې نه موږ ته غلا راځي دې نه به موږ ته سبزیانې راځي دې نه به موږ ته مېوې راځي دې نه به موږ ته بوټي سترېږي دې نه به موږ ته په سوانو شیان پیدا کېږي دا به موږ روزیه رزق بله موږ روزیه رزق وسیله نشته ده دا د اسباب دنیا ده الله پاک بشکا خالق ته رازق ته مالک ته روزي برا کوي ټول مخلوقات ته ورکوي خو موږ انسانانو باندې دا ذمہواری دا فرض الله یې شایده چې ته به مهنت کوې ته به ټول اسباب او وسایل ذرایع استعمالوي بیا به زه رزق روزي درکوم نو موږ دغه ځکه نه زمینداری کشکاری نه بغیر موږ شمال خانه د رزق روزي بله وسیله نشته څه شی چې د تنخواهي هیڅ هم نشته نه د بل داسې کارونه نه کارخانې شته نه موږ مزدوري شته چې مزدوره وکړي مزدوره نشته بیا به تا ته 1000 روپۍ میلاوېږي په 1000 به ته وخت راکړې تېری نو دا یو ځکه مودي هر سړی 500 زر کارناله 2000 3000 تر 500 کارنالو پورې تر 1000 کارنالو مځکې نو موږ هسې بیا مړېږو دا زندګي مو هسې ختم کېږي نو چې زندګي مو ختم کېږي نو موږ بیا بهتره دی نه دا ده چې موږ شهیدان سو چې موږ شهیدان سو نو موږ اول خو د قوم ته وایو چې سبا مو ګرانوي نو چې ولې دې بغاوت وکړو موږ به بغاوت کوو لازمان به موږ بغاوت کوو موږ بله لار نشته بله لار نشته رستان شمال خان یاره ولې دا ظلم جبر سره کېږي 28 کاله خو د مخکې نیر باندې بانګو تباه دي 2 نسلونه متباه سول ټول لاړل ملیشو تور غرو ته بلوچستان ته ټول شهیدان سول ټول بچي مو یتیمان سول ټول تور سره مو کونډې سول 20 30 40 50 هزار روپۍ پارا په تور غرو کې پراته دي څوک په کراچۍ کې پراته دي څوک په پنجاب کې پراته دي څوک په عربو کې پراته دي ټول بچیانو آیسیانو پوډریان سو له بې روزګاري نه
ټول بچیان نوجوانان مو غلا ډاکوګان سره بېروزګاري نه ټول بچیان نوجوانان مو لوفران سره ټول بچیان نوجوانان مو ټینشن بیماران سره کور چې مو زنانه تور سره تباه سره موږ دغه ته رسېدلی یو چې موږ په پیسو باندې په هغه پنجاب داړه اوس نسو کولای چې هغه قطارو چې به ورته ولاړو اوس موږ سره هېڅ طریقه نشته نسته شرمین صاحب وکه ولاړ دا خلک وکه بې عزته کېږو وکه کپړې نه خېږي چې د کوم روان بچیان نوجوانان مو دي دا به څه کوي نوره خو په اف سی چې ځای نشته په رینجرز چې نشته په آرمي چې نشته په بارډر چې نشته په پولیس چې نشته یو سیټي یا 1000 کسان ورته ولاړ نو 1000 چې به یو کس ته په دغه پیټۍ نوکري چې نوکري میلاویږي بیا به تور او غروج پروتي ټوپک بیا اخیسته عربو چې نوره ځای نشته دې چې هفتې چې تا د څو لاسونه رګړوي لکې زیلې ته بله چار مو نشته د جنازو فاتحون جنازې دي او فاتحې دي میدانونه مو قبرستانونه مو ډک سره ځای نشته یوه ورځې آرمي وال راغی بله ورځې اف سی وال راغی بله ورځې رینجرز وال راغی او پولیس وال خو غریبان روزانه شهیدان کېږي دا دې چې موږ کاروبار روزګار نشته رزق روزي مو داسې طریقه نشته سوا د دې مځکې نه چې دا مځکه مو آباد شي اوس د ریاست حکومت خو دې په دې سوچ وکړي د پښتون قام دې په دې سوچ وکړي چې د وزیر قوم د بیټني قوم د مروت قوم 100 لکه کرنال مځکه 40 کاله دا مخکې آباد او نیر بایده من چې دې غداران د مروت قوم غداران چې د اسلام آباد چې ناسي سیف الله برابر الله دې کاغذ ته سیکسي الله دې داسې تبا کی چې دا دنیا یې تبا سي آخرت یې تبا سي دو چې کومې جندان دلالان دي چې دا الله پاک په دې دنیا بیزوګان خنزیران ورنه جوړ کړي دومره ظالمان دي شمال خانه ټانډارو په 23 اپریل باندې یو سړی 40 کروڑ اوس 23 اپریل بل 28 باندې پرون بل او 28 اپریل ته 60 کروڑ ټانډار اوس 40 کروڑ 60 کروڑ 1 ارب روپے دا دلته نیر ورته جوړوي برانډیم ته الته له دریای کورم لار نه جوړه یا پریشلا دا سلیم سیف الله راغلی دا چیف سیکرټری سره میلاو سلای دا ایریګیشن سیکرټری سره میلاو سلای دا پېښور چې ټول سیستم جوړ کړای دا باقاعده په سوشل میډیا باندې تصویران موجود دي او په هغه باندې دا کار وکړو چې دا 1 ارب روپۍ باندې به دا لار نه جوړو د دریای کورم نه برانډیم ته دا مروت کانال باندې ولګو مروت کانال کو پوخ کو او کو دا مروت کانال کما ته سرو زرو سپینو زرو نه جوړ شي چې الته برانډیم چې وبني په مروت کانال به څه کوم مروت نه پخې خدای دې نس اوس کی چې وبزند بیاري نس نه قسم په خدای کا پتا ګوري دا 23 کاله دا څه خړلې دي دا کاغذ وګوره دا ټول نیر دا خلک دا ټیکداران ښکارا دي ټیکداران ښکارا دي هر کلی چې هغه ایجنټ دلال ستای سیف الله برادران وال ټیکداران جوت دي چا نه پټ نه دي دا ظالمان دا دینګان پړنګان 23 تاریخ ته تللیو 28 تاریخ ته تللیو دا د مروت کانال دا 1 ارب روپو ټیکې براخلي جلا جلا چې دا تا دا ما دا تا دا ما دا بدا دو ګیړو ته چي اډین ته بلار پات سیل دریای کورنا نو چې ډیم تلار دی او بنو تر راځي ډیم چې وبني نو مروت کانال کای سرو زرو جوړ کې به بچي مروت کانال خو نن سبا مړای اوس په مړي څوک دوايي کوي علاج کوي یا اپریشن کوي دوايي علاج دا خو بیا ځم دي کوي
و دو په مړی باندې ماته دوايي علاج کوي 1 ارب روپۍ په مړی تللی دا مړه ډوره پرېږده کله سرو زرو ماته جوړ کې چې وبه نه پچ راځي له ډېر نه ډېر ته سیده به زه څه کوم ډېر سیده ساده خبره ده چرمن صاحب مړي ته خو به چېرې ګبر غم کوي ګبرستان چې بیا ورته کوي اوس اول هغه غم ور وکړه بیا مړه شاته ورخله اول کور مې نیر وکړه برام ډیم ته بیا خو ته ګبر جوړ کړه په مړي خو به دوايي لا علاج نه کوي لا مړه خو به هسپتال ته نه وړې که نه مړه خو قبرستان ته وړې قبر به وتکیل دی جنازه بیا کوې شخوې دی اوس 1 ارب روپۍ نے MNA فنڈ دانی MPA فنڈ دانی سینیٹر فنڈ دانی منسٹر فنڈ دانی چیف منسٹر فنڈ دا صرف امور تحریک فنڈ دا پولی ورته کړای دا اوس دا 1 ارب روپۍ چې دای مان دلته وخوري په دې مروت کانال چیرته به ټیکټر په چې وچلې چیرته به څو کی چیرته به څو کی چیرته به خټه سیمټ سره وموږي بیا سره وخوري 28 کاله واړو مردا خړلې دي کاغذو چې خنیر نو وبان کنه د 28 کاله دغه ډنګانو پرنګانو دغه لیوانو دا خړلې دي دا پیسې چې د 28 تاریخ ته بند تر رسېدي کچېره دغه مروت کوم دغه ټیکدارانو چې یو زرا ایمان اسلام یا پښتو لا غیرت ولې بیا به الته ورتلل چې دا پیسې کومروت کانال ولې لګیا په دې هغه باندې تلار جوړ کړل دریای کورم دا خو ظلم جبر د چې دیم تاسو ماته نیر چش پاره جوړه په نیر باندې ماته کار چش پاره کوي ماته خلی چشته جوړه ماته نیر په خوي چش پاره پوخ کړه دا هغه د بیلانس اته چشتیا پوخه چلیش کاله چې نیر چلیدل کچا نیر و چلیدل موږ په پاخه په کچا څه شي کوو یا خو چې وبو په چیرې چې وبو په چیرې راځي ټول عمر د کچا یې چې وبو چې کچا به یا بیا به ټول دنیا ته رسېږي بیا تر به خیر پورې لګو د 40 سال دغه کچا نیر سره وایي شارمه اوس کچا نیر چې په اوس کو چې په نیر چیرته وری نه پاړېږي ډیر ته واسي دا نیر ډیر ته تر به خیر تر کلن به واسوره لګولې مثبت د قوم ته خصفا خبره کوو کنه چې دا 23 اپریل ته 40 کروڑ ټنډر وو او 27 تاریخ ته 60 کروڑ ټنډر وو دا دغه مروت قوم نه دا غداران ټیکداران ورغلیو دغه څه بل وزیر قوم نه غداران ټیکداران ورغلیو دغه څه به بیٹلی قوم نه غداران ټیکداران ورغلیو ادا باندې یو ماشوم پیاج چې ډیم چې وبلی ماته دلته نیر کته پس روز ورو پوخ کې به بچي ا چیستر ته پخوي چیسته خلیر ته جوړه دا خو بیا محکمه خپل فند راځي پریګه باندې باندې په خیا پریګه بخلې جوړي چې چیرته نور خرابې د چا په څه باسي دای ما پولیو په پیسو باندې په دې خو ما حکومت سره لاس وار اګریمنت کړی دا معاهده مې کړی اوس په 13 اپریل مې وسره وکړه او डी सी صاحب لیټر په چکړه د سیکټری ایریګیشن ته چې په دې باندې دا ټنډر ونه کې دا مروت کانال په خول او مروت کانال جوړول خو جوړول ټنډر ونه کې لیټر په چکړه دا لیټر دا ترا ټول دنیا لیدو بیا سیکټری ته لاړ برهان ایډوکیټ او سره نور مشران خو سیکټری عبدالباسط صاحب سره ملاو سره یو څویل چې بالکل به دا کار نه کوي دا ونشي خوړلې دا به غلا جوړو سیکټری عبدالباسط صاحب چې برهان ایډوکیټ صاحب د راتلو شپې ته بدل شي اوس ایاز وزیر د څوک کڅه نامه یې ده ایاز وزیر نامه ده وزیرستان وانوا جنوبي وزیرستان دا راغی چې دا څنګه راتلو چارج اخیسته سبا ته سلیم سیف الله په سر ورسېدو چیف سیکرټری سره میلاو شو بنو سعید شهاب علي شاه او بیا یاز وزیر سره میلاو شو ایریګیشن سیکرټری سره بس یې باندې قیامت جوړ شو ټنډر وسلو اوس په دا 1 ارب روپۍ دلته دا ټیکداران سره خوري نو موږ دې ټیکدارانو ته وایو چې دا مروت کانال د نیرلاند خو تام ځکه نور خلکو زیاته ده ټول کبیټر مو ټیکداران دي
وزیرو ټیکداران دي که مروتو ټیکداران دي څرنګه دا دوزخ ور ګېړې ته اچوي دا خو غلامان دي دا خو بیا چایي دا خو غلام ده تبا خو غریب ده بچې دا خو به بیا دغسې ټنډر ټیکې کوي ټول عمره دا حرام یا مردراړې به خوري اوس حکومت یو ویني غلام ویني چمچه ویني خان ویني عوام نه ویني ولې نه ویني که سم نه که د عوامو نو دا د ځان خلاص کړي ټول حکومت ټول ادارې ټول افسران د موږ خبرې سره متفق دي چې واقعي دا جایزه خبره ده دا د قرآن او د شریعت خبره ده دا د پاکستان آئین قانون خبره ده چې دا پولیو پیسې دي تحریک تسلی دي تحریک باقاعده په ریکارډ سره لیکلی ده چې دا تحریک تسلی دي چې دا چیز تسلی دي تحریک تسلی دي په ریکارډ پولیو فنډ د پاکستان فنډ نه ده نه ایم پی سینیټر منسټر چیف منسټر پرایم منسټر فنډ ده دا پیسې چې ته مانه په دلته ګېړو ته واچوې دا مروتو ټیکدارانو ته وایي بیټنو ټیکدارانو ته وایي وزیرو ټیکه چې تا بچي نسته تا تور سړی نسته تا کلیوال نسته تا وزیر قوم ماشومان نوجوانان تور سړی نسته په هغه دی زړه نه خوږېږي په هغه دی ترس رحم نه کېږي بیا بیټنو ټیکدارانو ته وایي چې تا بچي نسته تا تور سړی نسته په هغه رحم ترس ولې نه کوي بیا د خپلو مروتو ډینګانو پړنګانو لیوانو ته وایي چې تا خو له ټولو ډېره ځمکه د مروت کې نام باندې ښه په دې کیسې خبر دي چې برانډیم ته لار نشي جوړه برانډیم ته اوبه له کورمې نه راځي په نیر به څه کوې دا خو به دغو ټیکدارانو هلته ورته وزیر کوم بیټني کوم مروت کوم په سر مروت کوم ځکه چې دا چار مروتو غدارانو کړی دا هغه چېرته په اسلام آباد چې الله دې لفافو ته مې رب نه غوښتي چارمین صاحب چې کاغذ ټولوي الله دې جی هغه سور اور جهنم جهنم اور چې اوس وزیږي په دې دنیا باندې په دې دنیا خو یې عیش او عشرت کوي په دې دنیا خو یې ظلم وکړ دا مروت قوم سره سلو کالو راسه دا ظلم شروع کړی دی پاکستان لا نه و جوړ وخت مې دا ظلم مروتو چې داسې خلک شته چې هغه دغو ظالمانو بوټانه څپلۍ پالش کوي غلامان دي ګانډې ورتړي سړی لمبوي یې نو ولې دته خو یې کلاسپور نوکري ولي یا یې دته مطلب دا ده چې پریشر پمپ کړی یا ټیوبویل ورته کړی یا مطلب دا ده چې چېرته ټاور ورته کړي موبایل والا لا یې چېرته بل شی ورته کړي موږ سره ظلم ده موږ سره جبر ده دا پاکستان سیف الله برادران نه ده دا خیبر پختونخوا صوبه سیف الله برادران نه ده دا لکي مروت ضلع سیف الله برادران نه ده دې لکي مروت چې 14 لکه عوام دي 14 لکه آبادي ده هر یو کس هر یو بچای د سیف الله برادران نه ډېر زیات تا قیمتي ده عزتمند ده حکومت ریاست ته په دې غور وکي موږ فول بغاوت اعلان ده کدا 1 ارب روپے په دې مروت کانال باندې ضایع سړیا ګیرو ته واچولې د ټیکدارانو فول بغاوت ټندر دې واپس شي چې د 23 اپریل ته ټندر سمای دا او 27 اپریل ته سمای دا ټندر دې واپس شي دا موږ سره ظلم دا جبر ده دا شل لگا کرنال هم ځکه موږ والا همیشه دپاره غیر آباد اسلام چارمین صاحب زه دا وایم چې د چا دغسې په وکړل که چېرې د ریاست ته دغه خلک بیا دا خبره یو ځای کولی شي یا سمولی شي بیا خو د ریاست کوي که بیا دا خلک دا خبره نه شي ورته سمولی بیا د دې مروت کینال روپیو نه غلي شیني آکه خان ده آکه بل ده که بل ده لکه ضلع چې د دا مطلب دا ده خودکشي نه حامله کوي چې دا روپۍ ولګېږي چې دا روپۍ ولګېږي بیا
جنگ جنگ اعلان دا دې چې شک نشته ده په لکي مروت چې به سور اور درته لګوو سور اور دا حکومت په مړه مړی مړی مو دی بالکل مو دی مړی ټي ټي پي غوندې دی بیا مړه مړی بالکل چې څرنګه نو دا مړی موږ چې بینډۍ نه دی ولا چې وږي ولې سل بیا چې څرنګه ټي ټي پي وال مړی داسې دی بیا مړه مړی شک نشته ده موږ بالکل بغاوت اعلان دا جنگ اعلان دغه جیتیار ورسول چې تاسو نه دغه کوو اوس موږ بالکل کوو په دغه نیر په دغه مروت کینال باندې ما هغه مشران چې و مشر قیمت 1,00,000 کسانو نه زیات دی 1,00,000 کسانو نه دا قیمتي مشران فرمان الله ونه مشر مې په شهید سلای دا ذبح سلای ولی الله ونه مشر مې په تلای دا عطا الله ونه مشر مې په تلای دا الہ الدین ونه مشر مې په تلای دا عرفان الله ونه ځوان مې په تلای خودکشر باندې سره دي پر نبی الله چې لاړای نور ډیر لاړ په څوک ته یادو ملک نبی الله په دغه لاړ نور ډیر دغه په شاته خاندانونو تباسو امور د ناس ته ورته خودکشر لږه او 200 کسان به شهیدان کېدل د مروت کانال درنه خو خودکشر لا پاک اته الہ الدین خان شهید په برکات باندې بار یو باسو مدراړې کړ هغه 200 کسان یې بچ کړ ډرون در باندې وکړې ګاړو ته پانډه اف آی آرونه دي 3 ایم پی او دي شیډول 4 لګي درته شاله باندې اکاونټونه شناختی کارډان بلا دا نور ظلم او جبر بیانوي نو چې په موږ باندې شپږ ورځې کوم ظلم او جبر 25-30 کسان موږ پارک او 24 غنټې لکه فوج په چاونې لا پولیس په تاڼې چې پاره علاقې چې نور ډېر خلک پروت دا ولې اوس دا 1 ارب روپۍ تحریک تسلی دي لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا صرف تحریک ته پولیو کړی دي 1 ارب روپۍ 1 ارب روپۍ نور واده ورسره کړی و دغه حکومت مو سره لاس اګریمنټونه کړی دي اوس په 13 اپریل سره وکړو ډیشي لیټر پروت تا کمنټو چې دی ورکو چې دا به براندیم ته د کورمنه لار په جوړیږي ولو په یو بل شي نه لګیږي دا فیصله سره ده فیصله هندونه ماته سیکه نه ماته يهودي عیسائی نه ماته کافر او مشرک فیصله معاهده نه ماته اموره پیسې سیف الله برادران ما پیسې سلیم سیف الله چیف سیکرټری یا سیکرټری ایریګیشن سره ملاقات کوي او ما پیسې په خپل چمچو ایجنټانو دلالانو باندې خوري په مروت کانال خو نه لګیږي کنه ګیړو ته بیا چي 30 کروڑ ولاړې سي سیکرټری یا چیف انجینیر او ایکشن تا 30 کروڑ بدغه ته پچي دا بیا خوري ا د 70 کروڑ چې با 50 کروڑ ټیکداران خوري ا د باقی چې کومه 20 کروڑ پاتې کیږي دا به داسې لګي چې څه شي به ویني نه دا لاړې ختم شي به 1 ارب روپۍ مستڅوک لکور مې نه براندې ته لارې ته نه راکړي 1 ارب چیرمن صاحب داسې چیلنج ورکا چې یګنا بعد کدا د انګريز بچای په خپل دغه څه کوي د ته ځوان چې انګريز کبه ادای بل دغه څه کوي په داسې چیلنج ورکا چې ډېر په نه د کوم ټنډري چې کړی او واپس نه کی بغاوت ته اعلان جنگ دی بس نور مو حکم اعلان جنگ دا مکمل بغاوت ته ا ټي ټي پی غونډه مو دې مړای مذاکرات نور سره ستړي شو واس دغه ډېر ول چې څوره موږ مړوای شو حکومت ریاست ته موږ دینه نن نه به شوډیل باندې کی مړای مو دې کورونا مو دې سوځي کورونا مو دې ډنګي بچي مو دې مړای تور سره مو دې مړای نوجوانان مو دې مړای ځکه چې مړیږي واسه چې دا وطن مې غیر آباد سیمه هیڅ طریقه روزګار عزت نشته په اف سی چې مړیږي بچاو دیو جان است پولیس چې مړیږي آرمی چې مړیږي رینجر چې مړیږي هیڅ ته مې نه پرېږدي مړای خو به خو چې په خپل غیرت په پښتو په ایمان په اسلام خو مرس دې خپل بچو پر خاورې یو تاریخي چې وجه سبا خو مې دا بچي
المسیح مخته نسلونه دا ویلی شي چې ما پلاره نیکه په پښتو په غیرت په ایمان په اسلام باندې په مروت کینال باندې شهید سلی ده مړ سلی ده چې دا څه خو نه وایي که نه چې بې غیرته او با ایمانه او زه حکومت ته ریاست ته ټول پښتون قام ته مروت قوم ته بیټني قوم ته وزیر قوم ته دا اعلان کوم چې که چیرې دا 1 ارب روپۍ ټنډر چې 40 کروڑ په 23 اپریل سره ده 60 کروڑ په 28 اپریل سره ده او اوس بیا سره ویشي دا ډینګان لیوان پړنګان غداران بیا خوري که دا واپس نشو موږ مکمل بغاوت اعلان فول جنگ توپک تیاروو اصله تیاروو چې د څرنګې چې ټیپي وال په کور په کیکریو چا په غرو چې ګزاره کوي موږ تاسې بیا کوو چې د څرنګې بلوچستان لیبریشن آرمي وال وتلي دي غرو چې جنگ کوي دغسې به موږ بیا وځو انشاءالله مجبور یو مجبور یو کنه پاکستان 110% وفادار پاکستان خاوره موږ مادر وطن ده خاوره مور ده پاکستان سره دوره قرباني چا نه ده کړې لکه پښتون پاکستان آزاد کړی پښتون ده په پاکستان وینه تویو سر په قربانو بچی په قربانو پاکستان وفادار یو د آئین قانون وفادار یو خو مجبور شو دا حکومت ریاست ظلم ورسره کوي زیاتوب ورسره کوي ټولې معاهدې ماتې کړې موږ مجبوري ده او بغاوت اعلان مو ده جنگ اعلان مو ده او که بیا چېرته میدان چې سره چینېږي 10 وارو سره چینستی یو بیا ورسره چینېږو چې په دنیا چې مو کوم 40 ګرام کې چې دا تاسې ګرام یو بیا دې مخر توی کې په خره مې دې سپور کې بازارو چې مې دې وګرځوي خو که بیا باندې ګرام وي دا حکومت ریاست بیا مې نور مکمل بغاوت اعلان ده جنگ اعلان مې ده زه دا حکومت ریاست ته وایم چې دا 1 ارب روپو ټنډر دی چې د دلته مروت کنال پاره کړی دا د لیوانه پړنګانه ډینګان بیا ګیړو ته چي خدای دې پاره دا کینسل کا دا منسوخ کا دا واپس دی مستدا 1 ارب روپو باندې کار شوري کا آلتا دریای کورم نه برانډین ته لار جوړه کا چې برانډیم ته لکور مې اوبه نه راځي برانډیم نه ډکېږي لکور مې اوبه نه نو مروت کنال چې به اوبه له کومه راځي له کومه به راځي خدای دې اسلام آباد غداره تباه کا خدای دې یا انګریز پیداوار غداره تباه کا خدای دې مروت ټیکدار تباه کا چې دا ټنډرو ته ورغلی خدای دې بیٹنی ټیکدار تباه کا چې د ټنډرو ته ورغلی خدای دې وزیر ټیکدار تباه کا چې د ټنډرو ته ورغلی که د مروت کنال ما ته سرو زرو نه جوړ کې چې ډیم تسی دغه مروت کنال چې بل کومه اوبه راځي نو مروت کنال ما ول دوره پرېږده دا به اریګیشن محکمې فنډونه راځي په هغه به پخېږي دا ما ولې 1 ارب روپۍ پول یو ولې چې دغه تحریک تسلی دي دا یې شهیدانو وینه ده دا شهیدانو هغه پاکه پاکیزه وینه ده دا وینه موږ شهیدانو والا مت شو دا یې وزیر کوم مروت کوم بیټني کوم ماشومان او تورسرو رزق روزي ده دا مر نه خرابو دا موږ عزت ته عزت مو مه خرابو دا موږ غیرت ته موږ غیرت مه خرابو خدای ته وګورو ټیکدارانو ته وایو وزیر کوم بیٹنی کوم مروت کوم دغه ټیکدارانو ته وایو چې دغه دوزخ پاره چیرې بله طریقه جوړه کا نوره محکمې ډېرې دي ټیکې ډېرې دي ټنډر ډېر دي دغه 1 ارب روپو نه قرار سا خواست درته کوو منت درته کوو چرمین صاحب دا ټیکدار چې دا د ټیکدار مثال بیټنای ده اسه فرض کا
بیټنای د بیټنای د مروت په خاورې چې ګوتې نه ټیټوي په دې کار باندې بل ده یې بل کلي د مروت ته په برامخیل چې ټیکه ده په طریقې چې ټیکه ده زه دا وایم چې دا ټیکېداران دې ته ګوتې نه وروي چې ګوتې وروي چې داسې ټیټي چارې په وکړي چې قسم په خدای دا ټیکېداران وسوځوي طلای ورته ووایي حال بیا د غي طلای ورته ووایي بغاوت اعلان وسو جنگ اعلان وسو دای به چېرته بچ کېږي اول دای بیا فرمان الله ولولات اولاد الهالدین عرفان الله دا وینت شي زه بیا تماشا کوم چارمین صاحب زه بیا تماشا کوم موږ وینې په توی سلې دي دا ما پسرو وینې بچي ما ماشومان وینې بچي ما نوجوانانو وینې بچي ادای به ما نه پیسې ګټي ټیکا به کوي نیر چې به لګیایي کار به کوي انګریز ورته وکړل انګریز ورته ټیکا ورکوي مروته حیا وکړه شرم وکړه الله نه وویرېږه بیټني ته شرم حیا پکار ده وزیر ته هر ورته پکار ټولو نه ډېره فایده وزیر کوم له دې مروت کانال اخلي بیا یې بیټنای اخلي ټولو نه کمه فایده مروت زنده اخلي که چا اخیر ته ټیم چې پروت ده نو وزیر کوم ټیکېدار څرنګه دغه ټنډر ته ورځي بیټني کوم ټیکېدار دغه ټنډر ته څرنګه ورځي مروت کوم ټیکېدار دغه ټنډر ته څرنګه ورځي ولې د خپل پښتون ورور وینه څښي ولې پښتون ورور زوی وینه نستا چې چارمین صاحب دا ټیکېداران که مروت ته که وزیر ده که بیټنای ده که ده په دې ټیکې خوندای نه پوه سو بیا د مروت که ختم دي بیا مروت نسته د ټیکېدار د ګوره چې کوم دا ټیکه اخلي د رب په فضل سره دا ټیکېدار که تا ما نه ولید د مځکې په مخ زه به دا تاریخ پرېږدم لاس ته شي دغه مروت کوم چې داسې غیرتي او تکړه خلک شته چې یو ور خو بیا د په کپرۍ باندې اور ولګوي د کپرۍ توبه مې دي چې ته ما هغه برانډیم ته لاړې پیسې خورې دلته اما ته ټول عمر برانډیم تباه کوي نیر خو مې بیا تباه شو انګریز واړ عمر پاکستان سره ظلم کړای دا انګریز دې کوي انګریز ته معنی نسته ده انګریز چې په اسلام آباد ناسته دا قسم په خدای د انګریز نه پیدا سلای خدا هغه سور انګریز نه د برتانیې امریکې و د مروت کوم انګریز دا خلک یې وپېژني دا مروت کوم سور انګریز چې د اسلام آباد چې ناسته دا ظلم دغه سره ایګ انګریز خو پولیو ولې تا ته دې کړه روپۍ درکړي ایګ خو تا سره ښېګړه وکړه اوس چې تا خپل انګریز چې دا مروت انګریز و چې هغه د خلکو د خپلو ایجنټانو دلالانو ګېډو ته وراچوي بیا به سبا ته بوټونه ورته غواړي بیا بوټان پالشتوي بیا به سپي ورته لامبوي دا چیرې حیا چیرې پښتو چیرې غیرت چیرې ایمان چیرې اسلام زه مروت قوم ته وایم چې څومره مروت قوم چې ایمان او غیرت لري توپک تیارو چې ټیکېدار راځي چارې ته مړوو بیا که ټیکېدار مزدور راځي مړوو بیا بالکل شک نشته که دغه محکمې حکومت افسران ورته راځي مړوو بیا وزیر کوم ته وایم او بیټني کوم ته وایم چې وزیر په خاورې دا پیسې چېرته په نیر لګوي دا 1 ارب روپۍ چې د پولیو والي موږ تحریک ته راغلي لارې پاره برانډې ته لارې وزیر کوم وال د کوڅه چګیږي دا ټیکېدار وال چې کوم هغه مزدوران یا کوم حکومت افسران مړی دي بیټني کوم ته دغه خبره کوم مروت کوم ته دا خبره کوم دا خو ټیکېدارانو ماینس دیګه بعد موږ مکمل جنگ او بغاوت اعلان ده خو یو ور بیا خیر چې ریاست ته خواست کوو حکومت ته خواست کوو ځکه چې ریاست حکومت مور اپلاري چې موږ مو بچیان موږ سره دا ظلم جبر نه کوو موږ بغاوت ته جنگ ته ما مجبورو خو که نه مني دا ریاست حکومت موږ دا زړه فریاد نه مني دا خاص منت نه مني بیا مکمل بغاوت اعلان ده مکمل جنگ اعلان ده اکا وزیر کوم چې غیرتی او مسلمانی او پښتونی
بیا د دغه بغاوت جنگ اعلان موږ سره وکړي ځکه چې دا د بچو یا تو سره لیزه کاروزی مسله د عزت او غیرت مسله ده ا دې ټمی کوم ته دا خبره کوم مروت کوم ته دا خبره کوم ډیره مهرباني دا ته سیټ کړه نو